د کرکټ بورډ مشرتابه وایي غواړو کرکټ له مالي پلوه ډیر پیاوړی کړو. سلام خوږو او نازنینو دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. همدا مهال تاسو ګورئ افغان ټایپس چینل. کوم افغان ټایپس چینل نه وي سبسکرایب کړی سبسکرایب کړئ او ترڅنګ کې دا بیل نشان هم ووهئ. د کرکټ بورډ مشرتابه وایي غواړو کرکټ له مالي پلوه ډیر پیاوړی کړو. په تېره څه موده کې افغان کرکټ بورډ له ګڼو مالي ستونزو سره مخ و. د مالي ملاتړو نشتون یا کمزوري مالي ملاتړ د دې لامل شوی و چې افغان کرکټ بورډ له مالي پلوه کمزوري کړي. خو اوس د افغانستان کرکټ بورډ نوی عمومي رئیس فرحان یوسفزی غواړي چې کرکټ بورډ له مالي پلوه په پښو ودروي. هغه له ټولو مالي ملاتړ کوونکو څخه غواړي تر څو له کرکټ بورډ سره یو ځای د کرکټ د لا پیاوړتیا لپاره کار وکړي. یوسفزي ویلي چې پر بنسټیزو چارو او زیربناوو به ډیر تمرکز وکړي او لوبغاړو ته به له تخنیکي پلوه نورې اسانتیاوې هم رامنځته کړي. د کرکټ بورډ نوي رئیس زیاته کړې چې کله هم ملي لوبغاړي له کرکټ سره مخکې کوي نو له دوی څخه به تخنیکي برخه کې کار اخیستل کیږي. هغه د خپلو خبرو په پای کې د روزونکو بدلون ته هم اشاره وکړه، ځکه چې په وینا یې د لوبغاړو ټوله روزنه او پیاوړتیا په روزونکو پورې تړلې وي. روزونکي چې هر څومره ځیرک او تجربه لرونکي وي لوبغاړي په ښه ډول روزلی شي او غوره او پیاوړي لوبغاړي د دوی د ډیرو هڅو او هلو ځلو په پایله کې موندل کیږي. دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ اداري اجرایه مشر ښاغلي لطف الله ستانکزي هم له دولت سره په ګډه همکارۍ د بنسټیزو تاسیساتو جوړولو ترڅنګ د ټیټې کچې کرکټ ته اشاره وکړه چې په وینا یې افغانستان د ټیټې کچې کرکټ په ډګر کې ډیر با استعداده او ځوان لوبغاړي لري چې باید له وړتیا او انرژي څخه یې ګټه واخیستل شي او دغه لړۍ به پیاوړې کوي. ښاغلي ستانکزي وویل د سلیکشن یا غوراوي پالیسۍ ټول اصول او مقررات به په روڼ ډول پلي کیږي. له خلکو سره به په خپل وخت ټول معلومات شریکوو. بله دا چې دلته د پلان جوړونې په برخه کې ستونزه موجوده ده چې پر چارو منفي اغیز پرې باسي. زموږ به یو لومړیتوب دا هم وي چې هر څه لپاره له وړاندې یو غوره پلان ولرو، ځکه که بودیجه مو هم تر اوسه ضایع شوي نو د یو پیاوړي او هر اړخیز پلان نشتون دی چې پکې به بدلون راځي. د یادونې وړ ده چې د کرکټ بورډ عمومي او اجرایي رئیسان لا د خپلې دندې لومړنۍ میاشت کې دي. دوی څو ورځې وړاندې پر دغو دندو وګمارل شوي دي. که ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ.